تر کومه چې ماته معلومه ده دوی به د آرین د اغلې آرین یون خور په باره کې تاسو ته معلومات درکړي، خو مخکې د هغې نه چې دغه شخصیت راوغواړم، دا ځای لري چې د دوی سره تاسې اشنا یې د دوی د کارونو سره، د دوی د شعرونو سره، چې وایي وخت ته بیرته راشه یو افغان وزېږوه، وخت ته بیرته راشه یو افغان وزېږوه، ښاغلی عمر بورا زماني. د لوی سپېڅلي څخه تعالی په سپېڅلي نامه ټولو ته هرکلی. زه به دغه پېژندنه دمخه د خوشحال بابا یو څو بیتونه خپلې درنې خور، پښتنې خور، مېرمن آرین لخوا د هېواد بهرني دښمنانو ته زده وایي: زه ګوره هماغه د پښتو نه ډک خوشحال یمه، زه ګوره هماغه د پښتو نه ډک خوشحال یمه، زه ګوره هماغه د لمبو نه ډک خوشحال یمه، زه ګوره دا واوره اول توره بیا قلم یمه، نوم مې دی خوشحال ولې دا ستا لپاره غم یمه، شرنګ زما د تورې به په غرونو لرزه راوسته، غږ به د غورځنګ مې په تختونو لرزه راوسته، توره مې د ننګ هډو د ټوټې نه لویزېږي نه، وینه د غیرت زما چې ګرمه شي سړېږي نه. د مېرمن آرین یون لنډه پېژندنه. مېرمن آرین یون د عبدالله محمدي لور ده چې په 1999 لمریز کال په کابل کې زېږېدلې ده. پلرنی ټاټوبی د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالي د شګې کلی دی. مېرمن آرین یون خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل ښار په بي بي شمسو، منځنۍ زده کړې په امینه فدوي او لوړې زده کړې د ماسرۍ تر کچه پورې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې ترسره کړي دي. مېرمن آرین یون پر 1990 لمریز کال له ښوونځي څخه تر فراغت وروسته په امینه فدوي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د لنډمهال لپاره محاد المؤمنین پوهنتون د استازۍ په توګه هم دنده ترسره کړې. آرین یون پر 1902 لمریز کال په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستو په ځانګړي دفتر یوناما کې د ښځو د برخې مسؤله شوه او له هغې وروسته بیا له 1984 لمریز کال څخه تر 1400 لمریز کاله پورې 3 ځله د ننګرهار د ولسونو لخوا ولسي جرګې ته د خپلې منتخبې استازې په توګه وټاکل شوه او 19 کاله یې په یاده جرګه کې په پوره زړورتیا د خپل ولس استازولي وکړه. آرین یون په تېرو 2.5 لسیزو کې خپل ولس ته ګڼ شمېر خدمتونه کړي. په بېلابېلو وچکالي ځپلو سیمو کې یې خلکو ته د صحي اوبو د برابرولو لپاره په سلګونه ژورې څاګانې ایستلي دي. د خیاطۍ په لسګونو کورسونه یې خویندو ته جوړ کړي. د کلینیکونو، جوماتونو، روزنتونونو او روزنیز مرکزونو په جوړولو کې فعاله ونډه اخیستې او په ټولنیز بهیر کې یې د واکمنو زورواکو پر وړاندې په پوره جرأت د خپل ولس د حق حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړی. وږمو بهیر لنډیو ته یوه لنډه کتنه د ننګرهار اوسنۍ فرهنګي ټولنې او د ځان ځاني ښامار سفر هغه اثار دي چې مېرمن آرین یون لیکلي او تر اوسه چاپ شوي دي. آرین یون پر 1904 لمریز کال د هېواد د نومیالي لیکوال استاد محمد اسماعیل یون سره خپل ژوند شریک کړی دی. دوی 4 اولادونه لري: هیله، سمسور، سوله او ودان. هیلې او سمسور په انګلستان کې د ماسرۍ تر کچې لوړې زده کړې کړي دي او سوله او ودان اوس په ترکیه کې د ماسرۍ بهیر تعقیبوي. مېرمن آرین یون او استاد یون اوس هم په کابل کې اوسي او د هېواد په داخل کې د فرهنګي، ټولنیز او سیاسي سمون او پرمختګ لپاره د خپل وس تر وروستۍ بریده هڅې او مبارزه کوي. مننه.